او تصوف یوازې ماسې علم مه بولئ. امام رباني رحمت الله تعالی علیه ته خپل پیر فرمایي وایي ته چې کله مورید سولې بیا به د دې خپل ذکر او اذکارو حالات ماته وایه. داسې به نه کوې چې څومره مخته روان یې کیفیات پټوې نه. د سالکو د مورید دپاره اوس هم دا ښه خبره ده چې کم کیفیت درته پیښیږي، کم حالات درته پیښیږي، د هغه حالاتو دغه حال به د خپل پیر او مرشد سره شریکوې. امام رباني رحمت الله تعالی علیه چې اول مکتوب لیکي خپل پیر ته وایي تا بند کړی یم، تا راته ویلي دي چې دا حالات به خامخا وایه. ما ته خو داسې کیفیات پیښیږي، زه پر داسې حالاتو ځمه د اولیاو مرتبې راته ښکاره کېږي. کله کله د اسم ظاهر په نامه کې غرق شمه، کله کله د اسم باطن په نامه کې غرق شمه، کله کله راته تجلیات کېږي، کله کله راته فیوضات کېږي. خو ستا د امر په خاطر به لږ ګستاخي وکړمه، لږ حالات به در سره شریک کړم. تصوف خالص د دې نوم نه دی چې زه ملنګ یم، نه. تصوف دا د معرفت یو لو دروازه ده، د رب العالمین ته د نږدېکت لو دروازه ده. که موږ تاسې د مشایخو حالات وګورو، که موږ تاسې د خپلو اولیاو منهج تعقیب کړو چې اولیاو په څومره سختۍ دې ځای ته ځان رسولی دی او په څومره تکالیفو یې د ځان څخه یو ولی الله جوړ کړی دی. اولیا چې کله دې حالاتو ته رسیږي هغه په دې کې بیا تکبر نه کوي چې دا ملنګ دی زه پیر یم زه نو ولې د قدر او عزت وکم. شاه نقشبند صاحب دا هغه کس دی چې خصوصي نسبت یې د رب العالمین سره درلودی، خصوصي نسبت. یو وخت د دربارو د خانقاه کارو موریدانو خلفای ټول راغوښتي وه. بیا په دې کار کې چې کله یو خلیفه صاحب و محمد پارسا په نامه و، یو خلیفه یې و عطارالدین دا په نامه و. کله چې د خانقاه کار خلاص سو هغه محمد پارسا صاحب بیا داسې یو کیفیت درلودی چې هر ځای به داسې متوجه سو، په مراقبه کې به د رب العالمین خواته روان سو، توجه و تصور و تفکر بیا روان سو. بیا به داسې کیفیت ورته پیښ سو چې هر څومره بیا خلک دلته شاوخوا چیغې بغارې ولې دی نه په خبرېدی، دی به اخواته تللی و. راغی اوس ته پښې ور واچولې په خټو لړلې پښې، داسې د اوس بغل ته تکیه وکړه تللی دی په مراقبه کې. دا د شاه نقشبند صاحب مورید دی، خلیفه یا دی. شاه نقشبند صاحب چې کله راووتی چې ویې کتل خلفا ټول تللي دي، محمد پارسا په حوض کې ناست دی، پښې راغځولي دي، د اخوا څخه حوض ته راداخل سو، کرار کرار راغی، پر دې خیرونو پښو باندې د محمد پارسا صاحب مخ کښېښوی. بیا یې عرض وکوي ای رب العالمینه د محمد پارسا د دې خیرونو پښو په خاطر زما ته راضي سي، او د محمد پارسا د دې خیرونو پښو په خاطر باندې مې په ورځ د قیامت تا ته مه شرمنده کوې. او بیا زارۍ وکړلې وړکړلې، وروسته راپورته سو، خپله یې تر لاس ونیوی، خانقاه ته ونیوی. د اولیاو مزاج د اولیاو تګ داسې وي چې که دې مورید وي که دې هر څه وي چې ستا تعلق یې د رب سره بسته کوی، زموږ ورسره مینه ده، چې ستا مینه یې د رب خواته راکشول زموږ ورور دی. فرق دا نه کوي چې په کومه طریقه کې دی، فرق دا نه کوي چې زما د پیر مورید یې که د بل د پیر مورید یې، نه، د هر پیر مورید چې زما نسبت د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره بسته کوې، چې زما مینه د رب العالمین خواته متوجه کوې، زما په بدن کې انقلاب راولې، ما د حسد او د کینې او د بغض لرې کوې، زما ورور دی. دا خو فرق نه کوي چې دا په پلانکي طریقه کې دی، دا په پلانکي طریقه کې دی. طریقه خو خالص معالجات دي، خالص رب العالمین ته د وصول لارې دي. اصل خدا دی چې پتا کې انقلاب راولي او ستا بدن دا د رب العالمین د محبت کان جوړ کړي، ستا زړه ستا ټول وجود د رب العالمین د انواراتو د فیضاتو کور جوړ کړي. نو زما عزیزانو بیان حاجي هغه کړی دی د طریقې عالیه نقشبندي شریف ذکر ته راګرځو.